افسر صاحب یو غانه ریکارډ کړل نو په هغې باندې ډېر شی پښتانه دي که نه چې هغه پرې غلط کمنټونه کوي پوسټونه کوي او بل درته دا هم وایم چې د ګانو څه وجوهات دي د ګانو چې څوک اوري د هغو دپاره په دې ویډیو کې لازم یو میسج دی ځکه چې ما اورېدلي زما سره چې څه شوي دي نو زه یې درته وایم نو ملګرو افسر افغان صاحب یو سانګ ریکارډ کړل که نه چې مړ دی راشد ورک نه دی بیرته راپیدا به شي نو ملګرو ډېر تپوس کړله چې مړ څنګه دی بیرته به راپیدا شي نو زما ذهن خو پې دا وایي که نه چې کیدای شي شاعر داسې ویلي چې مړ دی راشد ورک نه دی بیرته راپیدا به شي لکه چې مړ دی څه ورک خو نه دی چې بیرته به راشد راپیدا شي خو زه به هر حال دا په خپل ځای باندې ځکه چې شاعر ته به پته لګېدلي چې هغه څنګه دا تشریح ورکوي افسر افغان صاحب به په خپله هم تشریح ورکړي او زه ګانې هېڅکله هم نه اورم ما ډېر یې اورېدلي که نه اوس زما دا مازغه دي دا کمزوري شوي دي نو هېڅکله ګانې هم ما اورې بل پکې ډېر زیات ګناهونه دي او افسر افغان صاحب دپاره دغه یو میسج ورکوم که نه چې کوم خلک د افسر افغان صاحب په باره کې غلط پوسټونه کوي که آیا چېرته په دې دور کې رحمان بابا وی خوشحال خان خټک وی نو دا داسې خلک دي په هغوی هم تنقید کوو ځکه چې په موږ کې چې کومې ښې خوبۍ دي که نه هغه څوک هېڅ څوک نه ستایي خو آیا که چېرته زه یو غلطي وکړم که نه نو دا ټول خلک به لګېدلي چې یاره دا غلطي نو هېڅکله به هم مایوسه کېږئ نه په ژوند کې هر قسم مسلې راتلی شي نو افسر افغان صاحب د پښتونخوا دپاره ډېر ښه کار څه کړي او که چېرته دا افسر افغان صاحب په بل قام کې وی د پنجابي یا سندي نو که د دې عزت به تاسو لیدلی وی د دې به دومره عزت وی که نه خو دا په پښتنو کې دی ځکه موږ یو بل پښتانه نه سپورټ کوو موږ د یو بل د ناکامۍ کوشش کوو نو افسر افغان صاحب ګانې ریکارډ کړل لکه خیر که چېرته پکې غلطي هم وي لکه موږ خو په دې باندې نه پوهېږو که غلطي پکې وي هم نو تاسو له دا نه وه پکار چې د یو چا دومره بېعزتي م کول او ذلیل کاوه نو امید لرم چې زما په خبرو به پوه شوي وي نو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله میلاویږو په چا باندې هسې بې ځایه تنقیدونه مه کوئ د دې نه هېڅ نه جوړېږي ښه پښتنو